اللہ تبارک و تعالی فرمائی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون چې په وچه باندې هم فساد ظاهر شو او بو کې هم فساد ظاهر شو خرابتیا پکې راغله څه دی وجنه بما کسبت ایدی الناس د خلقو د عملونو دی وجنه او دا الله تبارک و تعالی حالات را ولید دی وجنه لیذیقهم چې معمولی غوندو تخفل غجله که د عذاب دا خلق لعلهم یرجعون دی الله طرف ته واپس شي نو مختلف عذابونه دنیا کې راځي د انسان د ګناهونو د وجنه په هغه عذابونو کې یو عذاب د الله تبارک و تعالی د طرفنا قحط او باران بندېدل چې باران الله تبارک و تعالی بند کې نه وری لکه نن چې موږ باندې کوم حالات دي موږ باندې باران نه وریږي وریځ راځي واپس ځي سره الله تبارک و تعالی راولېږي او به واپس ځان څخه بوزي نو دا ست وجنا د دې وجه صدا دا زمون اعمال دي او زمون ګناهونه دي لیکن الله تبارک و تعالی وی چې انسان مایوس کیږي مو ګناه تا نه وشو ته زما طرف ته رجوع کا ما نه بخنه وغواړه حقوق الله و حقوق العباد ادایګي شروع کا زبتا من احفر رحمت بیا ورو الله فرمای وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا الله غزاد ته چې کله انسان مایوس شي بیا باران راوري من بعد ما قنطوا وينشر رحمته او بیا خپل رحمت خور کی یو غنټه باران وريږي د ملک چغل غشین شي او ملک خټه شي او شنو لاندې ناشنا راوځي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ولي کارونو جوړول ولا اغده باران بن شوی دې ستاد گناه دی وجنا ته دې هغه طرف ته رجوع کا او استا کار جوړ کی کارونو جوړول والا ولی کا ساز غده او د ساين تعریفونو لایق غده او هغه الله فرمایي چې دې باران نمخ کې رحمت نمخ کې هواګان زلېګم دا زما کار دی لہذا باران بن شوی دی موسمیات ورته ونګورو چې موسمیات ورا سوي باران بن شوی دی په قران او حدیث ته ګورو چې الله تبارک و تعالی څه فرمایي د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام طریقه په دغه ټیم کې سوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي نو الله تبارک و تعالی فرمائی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اے زمان هغه بندگانو چې خپل ځان باندې زیاته کړي دي لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه مایوس کیږئ مو ان الله یغفر الذنوب جميعا ولکه الله تمام ګناهونه معاف کوي او گناہ چې تلا بخپل ته خبر تانه گناہ شوی دی هغه الله معاف کوي او هغه گناہ چې تا سرګند کړی دی هغه الله معاف کوي هغه گناہ چې تا نه شوی دی هغه الله معاف کوي هغه گناہ چې تا یاد دی هغه الله معاف کوي هغه گناہ چې هغه خطا انت نه شوی دی هغه الله معاف کوي هغه گناہ چې قصدن تا کړی دی هغه ته الله معاف کوي هغه گناہ چې ستا باطن سره تعلق ساتي هغه الله معاف کوي هاو گناہ چې هغه ظاهر سره تعلق ساتي هغه الله تبارک و تعالی معاف کوي هاو گناہ چې تا پټه باندې کړ دې هیڅ خبر یو دی الله نه هغه الله معاف کوي هغه گناہ چې تا کلم کړی الله تبارک و تعالی هغه معاف کوي هغه گناہ چې هغه ورکه گناہ دی هغه الله معاف کوي او هغه گناہ چې هغه لوی گناہ دی هغه الله معاف کوي شرط ولدا دی مسلمان ته زما طرف ته رجوع کا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم اخبر رب طرف ته رجوع شئ واسلموا له او دغه حکمونه منئ من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون مخکې د دې تاسو باندې عذاب راشي بیا تاسو مدد نه کیږي دغه نه مخکې د الله طرف ته الله فرمایي رجوع کوي او بل څنګه الله تبارک و تعالی فرمایي الم يعلموا ان الله هو يقبل توبه عن عباده
دي خلق ته پته نشته چې الله خپل د بندگانو توبه قبلي ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم او صدقات اخلي او الله تبارک وتعالى بخل والا مهربان دی بخون کې مهربان ذات دی ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه چا چې بدی وکړه ګناه ته نه وشو یا خپل ځان سره زیاته وکړو ثم يستغفر الله به بخنه وغوښتل الله نه يستغفر الله ربي زبخنه غواړم معافي غواړم خپل ربنا من كل ذنب ده هر قسم گناهنا واتوب اليه دغه طرف ته رجوع کوما يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الله يتمنى بخنه غواړه تو ما څنګه موي غفور رحيم ما موي يجد الله چا چې ګناه وکړو ګناه تر نه وشو بیا دی الله طرف ته متوجي شو د استغفار وي يجد الله غفورا رحيما دې الله تبارک وتعالى څنګه عمومي چې الله بدمنه بخنه ته توکي الله باندې رحم ولا معامله وکي او الله فرمای واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سوچ زما طرف ته رجوع کی زاغته مغفرت کول والایم بخنه کول والایم او الله تبارک وتعالى پیغمبر فرمای انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې الله تبارک وتعالى فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله تبارک وتعالى فرمای حدیث قدسی دی یا ابن آدم اے د آدم زیا انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا ابالي سوق اجتماع امید ساتي او سوق اجتماع دعاګانې غواړي زمستا ګناه معاف کوم زما هیڅ پروا نشي کوم قسم ګناه کې چې ته مبتلا یې دغه زما طرف ته رجوع لري الله فرمای ولا ابالي زما پروا نشته زما ته معافي وکړه یا ابن آدم اے د آدم زیا لو بلغت ذنوبك عنان السماء استا ګناونه دومره ډیر شي زمکه ډکشتلا د اسمان لمنو ته رسیدل او اسمان وسروم ډک شو په داسې صورت کې سم استغفرتنی بیا ته وای چې اے الله ما سنا فرمانی وکړه اے الله ما ستاسو پیغمبر نه فرمانی وکړه اے الله ما ستاسو علماء ته بدر دی ویلي ما ته دا ګناونه معاف کړي ما ستاسو چې کوم خزيونو هغه سره ما قاری کړ دي اے الله ما ته معاف کړي اے الله ما عشر نه دی وکړي زما عشر وکوم دا ما ته معاف کړي زکات نه دی ورکړي دا ما ته معافي وکړي انده ورکوم مز نه دی کړي انده وکوم الله د حقوق العباد خیال نه ساته انده ساتم ما ته معافي وکړي الله فرمایي غفرت لك ولا ابالي زبتا ته معافي وکم زما اس پروا نشته دي زما به اس پروا نه په دې باندې چې دا مې ولې معاف کړل ته زما طرف ته رجوع شه صرف او بیا الله فرمایي یا ابن آدم اے د آدم زیا لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني ولا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة کته زما خواته داسې حالت کې راشي چې تا زمکه هغه ډکه کړې د خپل ګناهونو سره او بیا ته زما خواته راشي په داسې حالت کې چې تا شرک نه وکړې ما سره زما تعالی بدله کې دومره راکم چې زمکه واغې سره ډکه شي گویا الله وی ما یسکیږي د معنا مو او من يقنط من رحمت الله الا الضالون هغه خلق دی الله دی نو رحمت نه ما یسکیږي چې گمراه دي مسلمان سره به الله دی رحمت نه ما یسکیږي نه دغه طریقه خو الله د نوح علیه السلام په واقعي طریقه وګورم دغه خپل قوم دی فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا زما قوما زما امتیانو تاسو د الله طرف ته رجوع شئ د الله نه خپل د ګناهونو معافي وغواړئ ولکه هغه غفار دی ما ګناهونه معاف کوي يرسل السماء عليكم مدرارا چې کله تاسو د الله طرف ته رجوع شئ الله به تاسو باندې په شبو باران ووري سوره یاسین ختم باندې نه د قران پاک په ختم باندې نه او وظیفو باندې نه بلکې په دې باندې چې د الله طرف ته رجوع شئ گناہوں خپل معافی وغواړي گناہوں کې مکمل مبتلا یا تو الله باران نوري تو الله عزت خیم خپل جلک نو دا سود الله طرف ته رجوع شي بخنه وغواړي تو الله بیا فرمایي انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا پتا سمونه شبو نه باران ووري
دا د استغفار یو فائدہ ده. دویمه فائدہ دا ده ويمددكم باموال وبنين، ستا اولاد او ستا مال بستا پکار راځي هغه سره بستا مدد کیږي. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، چې کله تاسو الله نه بخنه غواړئ داسې بخنه نه چې خلی باندې سره استغفر الله استغفر الله زړه ته پته هم نشته دي، زړه کې حسن ندامت نشته دي، خیالاتو کې دا نه راغلي نه دي چې زه د الله نه فرمانه یم، ما نه ګناونه شوي دي، د دې معافي غواړم خو بس خلی باندې استغفار، دا استغفار الله ته قبول نه دی. زړه نه التوبه شي شه الندم هغه ندامت ته اخ پیمانتیا ده چې دا زړه کې راغله او بیا ته د الله طرف ته متوجه شې او د الله نه د وغوښتل ان الله تبارک وتعالى وتمن باران وري. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، سما امتا الله متاصل باغونو مولګي تاسو به نهرونو مولګي د وبو کمه به ختم شي، شینواله چې کوم ختم شوه دي نشته د باران دې نه کېدو دی وجینا، باران کېدو سره الله تبارک وتعالى باغونه بیا ولګي زمکه او بیا شنکی. او حضرت هود علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم دوی ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا الیه، دولسمه سپاره کې سوره هود کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې هود علیہ السلام خپل قوم ته وی اے زما قومه خپل د رب نه خپل د ګناهونو معافي وغواړئ، بخنه ترنه وغواړئ، ثم توبوا الیه او بیا دغه طرف ته رجوع شئ. استغفار مخکنی ګناهونو باندې معافي، توبه آئنده لپاره نه کول د دې عزم کول دې ته توبه ویل کېږي، دغه طرف ته رجوع شئ. بیا بس کېږي یرسل السماء علیکم مدرارا، الله به تاسو باندې باران ووري په شبو شبو. ويزدكم قوة الى قوتكم، او تاسو طاقت الله زیات کی. وی استغفار کې داوم یو برکات الله خره، د استغفار داوم یو فائدہ ده چې باران سره 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 جسمانی قوت هم دې سره زیاتېږي. ويؤتي كل ذي فضل فضله، او هر ذي فضل ته الله تبارک وتعالى اغشان دور کی. ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، او د الله طرف ته غوړي وتا صلی الله شه د سرت کې مجرمان داس مکوي د دینه باز راشه الله فرمایي. او دغه سوره هود شروع کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، خپل ربنا خپل د ګناہوں معافي غواړي، بخنه غواړي، بیا دغه طرف ته رجوع شئ. یمتعکم متاعا حسنا، الله متاسو د فائدہ راکې خیستا یو فائدہ یو وخت مقرره پو الى اجل مسمى. ويؤتي كل ذي فضل فضلا، چا چې زیات شي او اعمال وکړه غلب الله زیات څنګه هغه بدله ورکړي.